او ژوند هم دغه ژوند دی والله ژوند هم د دې علماو ژوند دی چې یوازې یو سړی نه وي دا یو په لکاو وي او یو په کروړاو وي او دا غریب چې کوم عامي نه د دین سره کار یو نه د علم سره به دغه دنیا پسې منډه وي دا غریب هېڅ شی نه دی هېڅ شی ها که څه ته مال ورسره و نو وختي طور د دې مال د لاسې خلک څه کوي قدر او احترام محبت ورسره کوي خو که دغه مال دې تېلر کړو او یا دې مړ شو نو قصه یې ټوله لاړه څه شوه ختمه شوه الله سبحانه تعالی موږ ته علم نافع نصیب کړي د دې نه بعد راځو د امام بخاري رحمه الله د کتاب له او که دلته څوک دا سوال وکړي یو واقعه مې مخې ته راغله یو عالم درس کو د صحیح بخاري نو په دې کې یو کس دننه راننوتو بېدینه غونته کي او دا خبره وکړه په ډک مجلس کې وي خلک سپومۍ ته وختو تاسو دغې پورې ختي امام بخاري حدیث راوړه حدیث کې دا دي بخاري کې دا دي مسلم کې دا دي خلک سپومو ته وختو او ورته یې ښه او عجیبه خبره وي نه ده انسان سپومۍ ته وختو مخلوق د مخلوق سره میلاو شو دې کیسې دي موږ خو دلته ناست یو چې دا مخلوق دغه عرش والا سره رابطه جوړه کړي ته سپومۍ پورې خبره کوې موږ د عرش پورې خبره کوو او بیا ورته دا وي په تا مې زړه سوی ځکه چې ته خو پوره تباه یې هغه وایي څنګه نو وایي نه سپومۍ ته وختې د هغوی سره او نه دې موږ سره بخاري ووایي هغو لا بیا سپومۍ ته وختلي دي که نه او دا دلته چې کوم ناست دي دوی خو بخاري یې زده کړو نو ته پکې پوره تباه یې نه د هغوی سره سپومۍ ته وختې او نه دې موږ سره بخاري وي لکه دا چې کوم اوس ناستي په کورونو کې او په موږ باندې ردونه کوي مړه دا دوی څه قصه شروع کړې ده بخاري کې ته بخاري دا اوس پوره تباه یې ځکه چې دنیا خو یې دغه حال دی او موږ سره هغه بخاري مو ونه وي نو دا بخاري ویل تعلقات جوړول دي د چا سره د الله سبحانه وتعالی سره دې نه بعد راځو د امام بخاري رحمه الله د کتاب له امام بخاري رحمه الله ډېر کتابونه لیکلي دي یو نه دی لکه په دې کې یو دا دی چې کوم لیکلي الجامع الصحیح دا بخاري شریف چې ورته وایي دا شان یو کتاب دی دغه الجامع الصغیر یو کتاب دی الجامع الكبير او الادب المفرد اسامي الصحابه الاشربه په تاریخ کې تاریخ الكبير تاریخ الاوسط تاریخ الصغير التفسير الكبير خلق افعال العباد رفع اليدين في الصلاه د په دې یو کتاب خاص لیکلی دی ښه په ما ذکر الوالدین کول الضعفاء الصغير العلل الفوائد القراءة خلف الإمام په دې باندې هم خاص کتاب لیکلی قضايا الصحابة والتابعين الكنى المبسوط المسند الكبير ډېر کتابونه یې لیکلي دي خو مشهور کتاب دا دی او بیا دا خبره یې ساتي چې اوس امام بخاري رحمه الله حدیث راوړو په کتاب کې په الادب المفرد کې نو د عوام په دې خبره نه دي رسېدلي چې د امام بخاري هغه حدیث برابري یقیني چې کمې په دې بخاري شریف کې راوړه په الجامع الصحیح کې ځکه چې په دې کې هغه شرط لګولی دی چې زه په دې کې ضعیف حدیث نه راوړم او په دې نورو کتابونو کې هغه دا شرط نه دی لګولی نو کیدای شي چې په دې نورو کتابونو کې کم حدیث راوړي ضعیف راوړي په نورو کې راوړی شي خو په دې کې ضعیف حدیث هغه نه راوړي دا کوم کتاب چې دغه مشهور دی خلک یې پیژني په دقه باندې په صحیح بخاري باندې یا بخاري شریف او د دې خپل نوم د خلک دعوی سره وایم چې ګوره ډېرو مولیانو ته د خپل نوم نه دی یاد خصوصا هغه مولیانو ته چې هغوی د حدیثونو سره تعلق نشته خو هسې د برکت او د سند دپاره وایي چې سند راته میلاو شي د دې خپل نوم دی الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وذي شرحه الجامع. الجامع معنی واضح ہے چې هر مسئلې پکې را جمع کړې ده. دلته یو فایده ذکر کوم نادره د حدیثونو د کتابونو کله دي سي الجامع السنن المسند په دې کې څه فرق دی؟ یاد ساتئ دا فرق. لکه اوس د امام بخاري د کتاب د الجامع الصحیح ویل کېږي، د امام مسلم هغې ته هم جامع ویل کېږي. لکه موږ چې وایو سنن ابي داود، سنن د امام نسایي، هلته سنن راځي. مسند د امام احمد ابن حنبل څه فرق دی په دې کې؟ جواب یې واوره چې کله جامع راشي لکه دا الجامع، نو دا هغه کتاب دی چې په دې کې د عقیدې نه والا او د وړې مسلې پورې ټولې را جمع کړي دي. عقیده پکې هم ده، عبادات پکې هم دي، سیرت پکې هم دی، د فتنو تذکره پکې هم شته، د توحید مسله ټولې پکې راغلي. ځکه دا الجامع وایي او مشهور الجامع دا د امام بخاري دا دی. دویم سنن. سنن هغه کتاب ته وایي چې په هغې کې مؤلف حدیثونه را جمع کړي، صرف هغه حدیثونه چې هغه د عباداتو سره تعلق ساتي. لکه سنن ابي داود چې کولاوي کې د طهارت مسله شروع کړي، عقیده پکې نه راوړي، دا سنن شو. دریم کوم یو دی؟ مسند. مسند هغه کتاب ته وایي چې په هغې کې هغه مؤلف سجل کړی د هر صحابي حدیثونه ځان له راوړي، د حروف هجا په طریقه باندې الف با تا ثا جیم شي. نو اوس الف نسو ابو هريره، یا مثال کې حرف عین عمر بن الخطاب، نو چې حرف عین راغی په دې کې به د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې څومره حدیثونه نقل دي هغه به ټول راځي بغیر ترتیبه. هغه د عقیدې، د مانځه، د اودس، د زکات، د جهاد دا ټول به راځي، خو چې د عمر بن الخطاب هغه به په یو ځای کې. نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله دا کوم مسند چې مشهور دی په دې کې هغه د هر صحابي دپاره ځان له حدیثونه دغه حدیثونه یې را جمع کړي. اوس به ورسېدو که نه؟ په دې فرق پوه شوی که نه؟ دا ګوره هم فرق دی. دا کومې مسلې چې ته زه دلته بیانومه درته دې دپاره هم چې تیزي ده پکې راشي. ګوره دا مسلې په غټو غټو دورو کې چې هغه خاص علماو او طلبة العلم ته کېږي، او دومره مختصر دا فایدې تاسو ته میلاو شي. الجامع او بل څه شی دی؟ السنن او بل المسند. یو بل درته ذکر کوم که دا کافي دی. لکه موږ چې امام ابن ابي شیبه په مصنف کې دا کتاب دا حدیث راوړی. مصنف څه ته وایي؟ مصنف هغه کتاب ته ویلی کېږي چې په هغې کې حدیثونه هم را جمع کړي، د صحابه کرامو فتوې پکې وي او د تابعینو خبرې پکې وي. یعنې صرف د پیغمبر خبرې پکې نه وي. د چا پکې؟ پیغمبر، بل صحابه کرام او بل تابعین. نو دې ته بیا څه ویلی کېږي؟ مصنف. لکه موږ چې وایو مصنف امام ابن ابي شیبه راوړی په خپل مصنف کې، امام عبدالرزاق راوړی په خپل مصنف کې، دا مصنف شو. نور ذکر کوم که پرېږدو؟ نور به پرېږدو زه، دغه څلور کافي دي. نو د امام بخاري رحمه الله د کتاب نوم دی الجامع. الجامع ورته به دې وایي چې پوره مسله یې پکې راوړې ده. المسند. المسند معنی څه دی؟ یعنې د هرې خبرې سند پکې څه دی؟ موجود دی، پیغمبر ته رسي. الصحیح دې نه واضح شو چې ضعیف حدیثونه پکې نشتي. المختصر، الله دې په هغه باندې رحم وکړي، دې ته مختصر وایي، یعنې چې د هغه سره به اوږد کتاب څنګه د هغوی هغه د علم هغه شوق د دې ته مختصر وایي. من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم کارونه پکې بیان شوي دي، وسننه او دغه طریقه پکې بیان شوې ده، وایامه او دغه د سیرت خبرې پکې شوي دي، دغه د ناستې پاستې خبرې پکې شوي دي. امام بخاري رحمه الله اولنی کس دی چې دا کتاب یې داسې را جمع کړی ټول صحیح حدیثونه. حالانکې د نه مخکې چې دی نور امامان هم کتابونه لیکلي، لکه امام مالک موطا لیکلی او داسې نورو لکه عبدالرزاق ابن ابي شیبه،
خو دوی په دې خپلو کتابونو کې د پیغمبر خبرې د صحابه کرامو خبرې تابعین او ټولې ګډې وډې کړي دي او امام بخاري اولنی انسان دی چې د یو کتاب ولیکو خاص د چا خبرې پکې راجمع کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې پکې